أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارکه د انسان د فطري خواهش شپږ څیزونه ذکر شو چې دا شپږ څیزونه د هر یو انسان خوښ دي او د دې د حاصلولو کوشش کوي او دا ټول څیزونه د انسان په دنیا کې پاتې کېږي. اوس د دې شپږو په مقابله کې د آخرت درې څیزونه ذکر کړي دي چې تاسو دې طرف ته توجه ورکړئ او دا درې څیزونه چې د آیت مبارک کې ذکر دي د آخرت نعمتونه دي نو دا د دنیا د دې شپږو واړو څیزونو نه ډېر غوره او بهتر دي. نو تاسو د دې د حاصلولو کوشش وکړئ. اوس دغه چاته به ملاویږي نو د هغې دپاره د تقوا صفت ذکر کړی دی چې کوم خلق متقیان دي، د الله یره پکې شته دی، د الله نه یریږي، د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ ساتي، ګناهونو نه ځان بچ ساتي، نو دې ته به د آخرت دا درې نعمتونه ملاویږي. یو نعمت هغه جنت ذکر کړی دی چې دې ته به الله پاک جنت ورکوي او داسې جنت به ورکوي چې د هغې د لاندې د هغې باغونو د لاندې به مختلف قسمه نهرونه بهیږي چې د هغې ذکر الله پاک قرآن مجید کې بل ځای کې کړی دی چې هغې کې به د پیو نهر وي، د شاتو نهر به وي، د خالصو شرابو نهر به وي او د صفا اوبو نهر. دا څلور قسمه نهرونه به په جنت کې بهیږي او دا به د جنتي ځمکې د پاسه بهیږي. دا به زمونږ د عام نهرونو په شانتې نه وي او جنتي به ځان طرف ته رابلي، دا به ورپسې روانېږي چې جنتي کم طرف ته ځي او دې ته اشاره کوي دې نهرونو ته، نو دا به ورسره هم په جنت کې رواني. اوس دا جنت دا د همیشوالي کور دی چې دا به همیشه دنیا کور انسان نه پاتې کېږي، یا د مرګ په لاره پاتې کېږي یا څوک زورور پې راشي هغې ترې نه وباسي د کور پې خالي کړي یا قیمتنې خرڅ کړي یا بل څه عذر پېښ شي نو هغه کور ترې نه پاتې شي. لیکن د جنت کور جنتي باغونه دا به همیشه دپاره وي، د دې نه به یې څوک وباسي نه به جنتیانو باندې مرګ راځي او نه به په دوزخیانو مرګ راځي چې کوم دوزخیان همیشه دپاره د هغې دپاره د الله حکم دی هغې به همیشه په دوزخ کې وي او چې کومو جنتیانو دپاره د الله پاک همیشه د جنتی کېدو حکم دی د دې به همیشه دپاره په جنت کې اوسیږي.
او د هر یو جنتی عمر دا به 33 کاله وي، یعنې 33 کالو ځواني به او دا به همیشه دپاره وي. په دغه عمر به هر یو جنتي ولاړي، که نارینه وي او که زنانه وي. نه به مرګ راځي، نه به بوډاوالی راځي. دغه شان بیماري به نه راځي، همیشه دپاره به روغ صحت وي. ځکه دنیا کې انسان د بیمارو نه پریشان وي چې بیماري دا، واړه بیمار دي، پخپله بیمار دی، بچي بیمار دي، نو دې نه پریشان وي. جنت کې به دا بیماری نه وي. دغه شان مختلف قسمه مشکلات انسان ته په دنیا کې راځي. کله وی روزګار مې نه دی روان، کله وی روزګار کې مې فرق دی، کله وی آمدن کم دی، خرچه زیاته ده. نو جنت کې به دغه پریشانی او دغه فکر هم نه، هم هر څه به مفت میلاویږي او په ډېر لوی مقدار کې به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې هر یو جنتی به د 100 کسانو برابر خوراک کوي په یو وخت باندې. اوس دا به ازمیږي څنګه؟ نو د هغې 2 صورتونه یې لیکلي دي. یو دا چې د جنتي د بدن نه به خوله وځي، نو هغه خولې سره به دا خوراک هضمیږي او دغه خوله به ډېره انتهایي خوشبوداره وي، بدبوداره خوله به نه د دنیا په شان، چې هغه په جنتي باندې هم ښه لګي او په نورو جنتیانو باندې به هم د هغې خولې خوشبویي ښایسته لګي، هغې به پرې خوشحالېږي. او دویم ډرکۍ به کوي، هغه ډرکۍ هغې نه هم خوشبویي پیدا کېږي. نو په دې 2 طریقو به د جنتیانو خوراک هضمیږي. واړه بول، لوی بول، دا قسمه دا څیزونه به نه وي. دغه شان د زنانو مخصوص بیمارۍ دا به په جنت کې نه وي. نو یو به جنت او د جنتي باغونه به الله پاک ورکوي. دا یو نعمت ذکر کړی دی او مختلف نهرونه بهیږي او دی جنتیان به په دې کې همیشه دپاره. دویم نعمت د بیبیانو الله پاک ذکر کړی دی او مخکې آیت مبارک کې لومبنی نعمت د بیبیانو ذکر کړی. او د دنیا د بیبیانو او د جنتي بیبیانو په منځ کې فرق دی. د دنیا بیبي هغه نافرمانه کېدی شي او جنتي بیبي هغه نافرمانه نشي کېدی، هغه به همیشه دپاره د خاوند تابعداره وي. دنیا بیبي هغه بې حیا کېدی شي، لیکن جنتي بیبي هغه به حیاداره وي، هغې کې به د حیا صفت کاملې درجه کې موجودي، بل چاته به ګوري نه سوا د خپل خاوند نه، نه به بل څوک هغې ته نظر کولی شي، دومره پردهداره به. او دا شان د دنیا بیبي هغه د مرګ په لاره د انسان نه جدا کېدی شي، د طلاقو په ذریعه جدا کېدی شي. او جنتي بیبیانې به نه به هغې له مرګ راځي، نه به په جنت کې د طلاقو صورت راځي، طلاق به نه وي، همیشه دپاره به هم دغه بیبي د دنیا دا بیبي دا به هم د ده په نکاح کې وي. او دې نه علاوه جنتي حورې چې هغه الله پاک په جنت کې پیدا کړي دي هغه به جدا میلاویږي. نو د بیبیانو ذکر کړی دی او د هغې سره مطهرتون لفظ ذکر کړی دی چې معنی د صفا ستره، د هر قسم ګندګۍ نه هغه به بالکل صفا ستره وي. خو دلته ازواج لفظ ذکر کړی دی چې دا د زوج جمع ده او زوج خاوند ته هم ویلی شي او ښځې ته هم ویلی شي. نو چې د خاوند په مقابله کې استعمال شي نو بیا ترې نه بیبي مراد وي، او چې د بیبي په مقابله کې استعمال شي نو خاوند ترې نه مراد وي. نو څنګه چې جنتي نارینو ته به صفا ستره بیبیانې میلاویږي، نو دغه شان جنتي زنانو ته به صفا ستره خاوندان میلاویږي. جنګ جګړې به نه وي، همیشه دپاره به د خوشحالو ژوند وي. دریم نعمت رضوان. رضوان معنی ده رضامندي، د الله پاک رضامندي به وي همیشه دپاره. الله پاک به چرې هم ناراضه نشي د جنتیانو نه چې جنتي د جنت نه وباسي یا د جنتي نعمتونو کې څه کمی راشي، داسې به نه. الله پاک به همیشه دپاره جنتیانو نه رضا وي او جنتي نعمتونه په هغې کې به سر رکاوټ نه وي چې دا به خوري او دا به نه خوري، دا به دومره خوري او دا به دومره خوري، دا پابندي به نه وي. او نه به دا وي چې دی موسم کې دا میوه شته دی او دا موسم نه دی، نو دا نشته. څنګه چې دنیا کې صورت حال دی چې موسم کې میوه میلاویږي، بې موسمه بیا نه میلاویږي. نو جنت کې به په هر موسم کې هر قسم میوې میلاویږي او هغه میوې به جنتیانو ته ورکولی شي. جنتي چې د جنتي ونې نه کومه میوه راوشوکوي، فوراً به د هغې په ځای باندې تازه او پخه میوه پیدا شي. نو هلته د زامنو ذکر کړو، دلته پکې د زامنو ذکر ونه کو، ځکه جنت کې د زامنو ضرورت نشته دی. خو بالفرض بیا هم که د چا خواهشي نو په لږ ساعت کې به بچي پیدا شي او په لږ ساعت کې به لوی شي، نو دغه خواهش به هم پوره کېږي. خو څوک به دغه خواهش
په جنت کې نه کوي چې زما د زامن وي یا زما سره د مال او دولت او سره زر او سپین زر وي. او هلته اسونه ذکر کړي په مخکې آیت مبارک کې، نو په جنت کې هم جنتیانو ته اسونه ورکولی شي او دوی به خپلو دوستانو او دغه شان خپلو خپلوانو سره ملاقات به کولی شي. او په بل روایت کې راځي چې د کم طرف ته تو شي او د چا سره ملاقات کول غواړي بس هغه ورته ښکاري د هغه سره به خبرې کولی شي. چې دا ټول نعمتونه ذکر کړل نو د دې د حاصلولو دپاره د تقوا صفت ذکر کړی چې دا به متقیانو ته میلاویږي. او بل ځای کې الله پاک فرمایي اعدت للمتقین چې دا جنتي نعمتونه جنتونه د الله پاک د متقیانو دپاره پیدا کړي دي. نو د تقوا دا صفت د دې تعلق د زړه سره دی. نو په دې باندې الله پاک عالم دی، الله پاک ویني چې چا کې د تقوا صفت شته دی او چا کې د تقوا صفت نشته دی. په دویم آیت مبارک کې د الله د نیکانو بندگانو د جنتیانو یو څو صفات ذکر کړي دي. یو دا چې دی د خپل ایمان اقرار کوي چې موږ په الله پاک باندې ایمان راوړی دی او څومره څیزونو باندې ایمان لازم دی ضروري دی په هغې ټولو ایمان دی. بیا د الله پاک نه د بخښنې سوال یې کړی دی. دویم صفت ذکر کړی دی چې د الله نیکان بندگان دی به هر وخت کې د الله پاک نه د مغفرت او د بخښنې دعا غواړي. او دریم صفت دا ذکر کړی دی چې دی به د جهنم د اور نه بچ کېدل او پناه غواړي چې ای الله موږ د جهنم د عذاب نه بچ کا. په دریم آیت مبارک کې بیا نور صفات د الله د نیکانو بندگانو ذکر کړي دي. یو صابرین لفظ د صابر جمع ده، صبر کوونکي خلک چې چا کې د صبر صفت موجودي، مشکلات راځي دی په هغې باندې صبر کوي. او دویم صفت صادقین د صادق جمع د معنی د رښتینې یعنې رښتیا ویل. د رښتیا ویل دا د مؤمن صفت دی او دروغ ویل دا د منافق صفت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې مسلمان مؤمن هغه بزدل کېدی شي، مسلمان مؤمن هغه بخیل او کنجوس کېدی شي. او بیا تپوس کوي څوک چې دروغجن کېدی شي، نو وی فرمایل کلا والله قسم په الله چې مؤمن دروغجن نشي کېدلی. یعنی دا دروغ ویل دا د مؤمن صفت نه دی، رښتیا ویل دا د مؤمن صفت دی. او رښتیا ویونکي دا د جنتیانو صفت دی، دا جنتیان دي. دریم صفت په دریم آیت مبارک کې قانتین د قانت جمع د معنی د تابعدار چې دی د الله هم تابعدار دی، دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هم تابعدار دی او دی د خپل مور او پلار هم تابعدار دی. او که دا زنانه ده نو دا د خپل خاوند هم تابعداره ده. د تابعدارۍ صفت دا هم د جنتیانو صفت دی. څلورم صفت منفقین. یو منافقین لفظ دی، یو منفقین دی، دوانو کې فرق دی. منفقین د منفق جمع ده، معنی د خرچ کوونکی، د الله په نوم باندې خرچ کول دا د جنتیانو صفت دی چې دی به زکات هم ورکوي او زکات نه علاوه نفلی صدقه خیرات د خپل مال څخه حصه دا به د الله پاک په نوم باندې خرچ کوي. پنځم صفت والمستغفرین. مستغفرین د مستغفر جمع ده، معنی ده استغفار کوونکی، بخښنه غوښتونکی، استغفر الله ویونکی. و دې دپاره یو وخت ښودلی بهترین وخت اسحار د سحر جمع ده، سحر د پیشمني وخت ته ویلی شي. د شپې آخره حصه استغفار هر وخت سړی ویلی شي، خو که څوک د شپې په آخره حصه کې پاسي د تهجد لمونځ کوي نو دله پکار دی چې دی ورسره استغفار هم کم از کم 100 پیري او که زیات ویلی شي نو زیات دی هم وایي. نو دغه وخت د دعاګانو قبلېدو دی. په دغه وخت کې استغفار انسان وایي، ګناهونو بخښنه غواړي، الله پاک د ده توبه قبلوي، الله پاک د ده استغفار قبلوي او معافي ورته کوي. او حدیث مبارک کې فرمایي چې د الله پاک د طرف نه په دغه وخت کې اعلان کېږي هل من مستغفر، څوک بخښنه غوښتونکی شته دی چې زه ورته بخښنه وکړمه؟ هل من مسترزق، څوک رزق غوښتونکی شته چې زه ورته رزق ورکړمه؟
څوک بیمار شته دی چې هغه زمانه د روغ صحت او د عافیت سوال وکړي او زه ورته روغ صحت او عافیت ورکړم. څوک پریشانه حاله انسان شته دی چې هغه خپله پریشاني الله ته بیان کړي او الله پاک د هغه پریشاني ختمه کړي. داسې قسمه اعلانونه کېږي نو چې څوک په هغه اعلان باندې لبیک ووایي او د الله پاک نه سوال وکړي، دعاګانې وغواړي، نو دا د دعاګانو د قبلېدو وخت دی. قل ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام اعنبئکم آیا زه خبر درکم تاسو ته بخیر په غوره او بهتر څیز سره من ذالکم د دې ټولو څیزونو نه چې کوم شپږ څیزونه مخکې آیت کې ذکر شو، وایي د هغې نه بهتر څیزونه درته وښیمه. للذین اتقوا دا دپاره د هغه کسانو دي چې هغې یریږي د الله پاک نه، د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ ساتي، د تقوا صفت پکې موجودي، نو دا نعمتونه به هغه چاته ملاویږي عند ربهم د خپل رب سره، دا به د الله پاک د طرف نه ملاویږي. او دې دپاره د تقوا او پرهیزګارۍ صفت شرط ګرځولی دی. جنتونه دي، باغونه دي، تجري من تحتها الانهار، تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه مختلف قسمه نهرونه، څلور قسمه نهرونه به په جنت کې بهیږي. خالدین فیها همیشه به وي دا جنتیان په دغې جنتونو کې. و ازواج او بیبیانې به وي مطهرة صفا سوتره د نارینهو دپاره او د زنانو دپاره به خاوندان وي مطهرة چې هغه به صفا سوتره وي د هر قسم ګندګۍ نه. ورضوان من الله او رضامندي د الله پاک د طرفه، الله پاک به همیشه د پاره راضي او خوشحالي د جنتیانو نه. والله بصیر بالعباد او الله پاک خلیدونکی دی د خپلو بندګانو حال، چې دوی په کوم حال کې د تقوا پکې شته دی او که نشته پکې، او په اعمالو کې د دې نیت څه دی، په زړه کې ایمان او اخلاص موجود دی که نشته دی، دا هر څه الله پاک ته ښکاره دي. الذین د الله بندگان هغه کسان دي یقولون چې هغوی وایي ربنا ای زمونږ ربه اننا بشکه مونږه آمنا مونږه ایمان راوړی دی فاغفر لنا بخنه وکړه مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او بچ که مونږه د دوزخ د عذاب نه. الصابرین د الله بندگان هغې صبر کوونکي دي، والصادقین او رښتیني دي، رښتیا ویونکي دي، والقانتین او دوی د الله تابعدار دي، والمنفقین او دوی د الله په نوم باندې خرج کوونکي دي، والمستغفرین او دوی بخنه غوښتونکي دي، بالاسحار د پیشمني په وخت کې د شپې په آخره حصه کې. قل اعنبئکم ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام چې آیا زه خبر درکم تاسو ته بخیر من ذالکم په ډېر بهتر څیزونو سره د دې ټولو څیزونو نه. للذین اتقوا دا د هغه چا دپاره دي چې هغوی د الله نه یریږي عند ربهم د هغوی د رب سره. جنات جنتونه دي، باغونه دي، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه مختلف قسمه نهرونه. خالدین همیشه به اوسیږي دا جنتیان فیها په دې جنتونو کې. و ازواجونو بیبیانې به وي مطهرة صفا سوتره. ورضوان من الله او رضامندي د الله پاک د طرفه. والله بصیر بالعباد الله پاک خلیدونکی دی حال د خپلو بندگانو. الذین هغه کسان د الله بندگان دي یقولون چې هغوی وایي ربنا ای زمونږ ربه اننا آمنا بشکه مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړه ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او بچ که مونږه د اور د عذاب نه. الصابرین د الله بندگان صبر کوونکي دي، والصادقین او دوی رښتیني دي، والقانتین او دوی تابعدار دي، والمنفقین او دوی د الله په نوم خرج کوونکي دي، والمستغفرین او دوی بخښنه غوښتونکي دي بالاسحار د شپې په آخره حصه کې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.